د ننګرهار نهمې ناحیې اړوند د سمرخیلو میالي صاحب کلي کې یو تن سوداګر د شهید مولوي حاجي ملاګل په نوم جامع مسجد جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د همدې جامع مسجد جوړونکی مولوي صدیق الله معصومي وایي دغه جومات د دوی په شخصي لګښت جوړ او د 1500 لمونځ کوونکو ځایولو وړتیا لري. زموږ دغه جومات دا تقریبا د 1500 شاوخوا په اندازه کې دا جوړ شوی دی، تعمیر شوی دی او همدارنګه تقریبا مصارف 28 لکه شاوخوا د دې مصارف راغلي دي او تقریبا په یو وخت کې د 1500 شاوخوا لمونځ کوونکو تعداد د انشاءالله اخلي. دینی عالم امان الله امین وایي جوماتونه د الله جل جلاله د دین د زده کړې مرکزونه او د مسلمانانو د ایمان نښه ده. نوموړي د سیمې له خلکو وغوښتل چې د مسجد ساتنې ترڅنګ خپل اولادونه د قرآن د زده کړې لپاره ورولېږي. زموږ د عام خلکو نه به خاص کړه د محلې د خلکو نه دا غوښتنه ده چې دغه جومات چې تاسو له رب العالمین زمینه برابر کړو جوړ شو د دې حفاظت وکړي، د نظافت او مطلب د منځونو پابندي پکې وکړي، په دې کې مدرسې فعال کړي، د ماشومانو ته قرآن کریم تلاوت کړي او د هغې مطلب یو قسم له کفالت په دې کې وکړي ځکه دا د دین مرکز دی. د دین د مرکز مقصد هم همدا دی چې موږ پکې دین زده کړو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي شفیع احمد زاخیل او نصرت الله د جومات جوړېدو ته خوشحاله دي. وایي مخکې سیمه کې جامع مسجد نه و، د جمعې او نورو لمونځونو د ادا لپاره به ډېر لرې تلل او اوس به په خپل کلي کې لمونځونه ادا کوي. زمونږ ډیر زیات د نهایي د دې منطقې خلک نهایي زیات خوشحاله دي او ډیر خوشبینه دي او زمونږ همدغه رنګ چې د الله کورونه خلک آبادوي د نورو تجارانو نه او د هغسې خلکو نه چې یو څه نسبتا زندګي جوړوي. زمونږ هیله او تقاضا دا ده چې دغسې د الله په کور کې او د الله د عبادتګاه په ځایونو کې دوی خپلې پیسې مصرف کړي. مخکې به د اختر لمونځونه او د جمعې لمونځونو کې به خلک په مشکلاتو باندې ګرفتار وو، ځینې به په مسجد کې ځایېدل او څوک په مسجد کې نه ځایېدل. اوس الحمدلله ډېر پراخه مسجد چې ډېر خلک هم پکې ځایېږي د ګوندو سهولتونو سره. د یادولو ده چې له دې مخکې هم د ننګرهار بېلابېلو سیمو کې د حج او اوقافو ریاست او یو شمېر کسانو لخوا په شخصي لګښت جوماتونه جوړ شوي دي.